جی د ټولو نه وړاندې خو راته خپل تعریف وکړئ بیا راته چې د ضلع کرم چې کوم موجوده صورتحال دی په هغې راته ووایي خو د دغې نه راته مخکې دا هم ووایي چې د خلکو په ذهنونو کې چې دا کم شکوک او شبهات دي چې یاره د ضلع کرم په دې مسله باندې خلک اوسه پورې پوه نه دي چې دا د شیعه سني فسادات دي یا دا د ځمکې مسله ده یا دغلته نور څه سمګلینګ کېږي په هغې باندې دا فسادات روان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. خیالي اورکزی زما نوم دی جی. بحالي ویلفیر ارګنایزیشن اوس مونږه یو تنظیم جوړ شوی دی چې هغه صدر یم دی. تاسو چې کومه خبره وکړه چې دی په علاقه کې خلکو ته دا پته نه لګي چې هلته کې دا بدامني او دا دومره دغه سټارټ دي دهشتګردۍ او خلک مري د څه وجې نه چې دا فرقهواریت دی او که چې کوم زمیني مطلب ځمکې تنازع ده. بیسیکلي دا مخکې وړې جګړې به ډېرې دا په 1988 نه به مخکې به دا د ځمکو لنجې کونجې به وي خو وړه جنګونه به کېدي ورځې کې به هر څه ختم شو. اوس چونکې دا فرقهواریت ته اورېدلي دي هر څه چونکې دې کې زیاتر دې دا قصوروار چې کوم دي اهل تشیع دي ځکه چې مونږه مخکې لکه جنګ کېدو نو یو کلی جنګ به کېدو نو اوس اهل تشیع هغه کراچۍ نه واله تر پرچیناره پورې دا ټول په یو ځای باندې کېږي ټول جنګ ته راځي او دوی باقاعده تنظیمونه لانچ کړي دي 15 تنظیمونه دلته کې کار کوي چې هغه باقاعده په دې علاقه کې دهشتګردي کوي او دوی ته بار فارننګ فنډینګ کېږي نو دې وجې نه دا مسله اوس فلحال کېږي نه. او دویمه غټه خبره دا ده چې دلته کې کوم د جنګونه نه ختمېږي هغه وجه دا ده چې دا اوسه پورې موږ په کورمه کې د پاور اف بیلنس نه دا بګړاو شوی ده چونکې د پښتو روایت دا دي چې ګوره مخکې به لکه موږ په علاقې ډېرې پوره منو یا دې وجې نه په امن وي چې لکه موږ په خپلو علاقو کې پاتې کېدو ته به ما پېژندې زه به تا پېژندم نو په یو بل باندې به څوک نه ورتلو ولې چې موږ هر سړي سره اصله پراته وه هغه ته پته وه چې کور ته ورشي نو دا روغ به ترې نه راځي که نه. نو هلته کې اوس مسله دا جوړه شوله چې کله دا طالبانایزیشن په موږ باندې تیر شو په دې حوالې سره په موږ خاص کر د اهل سنت په علاقو کې شپږ ځله اپریشن وشول موږ نه اصلي یوللې نو هغه پاور اف بیلنس نه دغه بګړاو شو هلته کې شیګانو سره اصله پاتې شول او موږ نه ټوله اصله لاړه موږ بغیر اصلي پاتې شو نو هغې بس څنګه چې چېرته کې ټخ کېږي نو دی په موږ باندې راځي په سنیانو علاقو باندې هلته کې اټیکونه کوي. دا راته ووایي چې لکه زیاتر خلک خو تاسو خبره وکړه چې مسله دا ده خو دا هم ویل کېږي چې دا سکیورټي کار دی د ادارو چې هغه تاسو ته سیفټي درکړي چونکې هلته خو دوی په دې کې ناکامه شو خو دا هم ویل کېږي چې دا لارې کمې کولاو شي دې باندې اسلحه سمګل کېږي صرف دې دپاره کولاو کول شي نو په دې کې څومره حقیقت دی؟ بالکل دې کې لکه اوس دا خبره زه تاسو سره اګري کېږم ځکه چې ګوره کوم کنوایي راځي هغه ولته کې بغیر چیکینګ چېرته کې هم چیکینګ نشته او دلته هغه سکیورټي فورسز په نگرانۍ کې هغه هلته کې رسېږي دا خو غوره نه ټولې دنیا ته پته ده چا پټه خبره نه ده چې کوم اصله د زینوبین یا د اهل تشیع سره ورسره ده دا ټوله ایران بیس اصله ده چې هلته کې جوړېږي نو دا ټوله اصله چې کوم راځي دا ټوله ایران نه راځي اوس هم په دې کې ډېر داسې ګاډي دي چې د کومې کنوایي خلک وایي د کومې کنوایي اوس لوټ کېږي یا مثال ویل کېږي هغه کې اکثر ډېر داسې څیزونه سره دي چې هغه ته په عام په حالاتو کې په بارډر یا په علاقو باندې نشي تېرولی په روډ باندې. آخري کوېسچن او شارټ کې راته ووایي چې د سکیورټي ادارو په دې کې څونه کردار او هغوی ته به څه ویل غواړئ او بیا د اپریشن په حوالې سره به څه وینا وي؟ سکیورټي حوالې سره موږ دا مطالبه ده اوس تاسو پریس کانفرنس کې هم دا خبره واورېده چې موږ سکیورټي ادارو نه دا ګیله ده چې هلته کې لکه په کورمه کې اوس فلحال 2 قوانین چلیږي چې کله 2 قوانین چلیږي نو هلته کې بیا امن راتلل چې کوم دی ډېر مشکل دی ځکه چې اهل تشیع دپاره یو قانون دی او اهل سنت دپاره بل قانون دی. موږ په علاقې کې کانوا ولګېده کانوا چې ولګېده هغه په بیس باندې د ټول په اهل سنت باندې مطلب به اف آی آر شوی د 57 کسان دي خو هغې په بګن باندې لشکرکشي وکړله باقاعده ویډیو پکې وکړې باقاعده جشن مناو کړو نن طریقه پرې هغه یو قسم اف آی آر کې گرفتار شوی نه ده او باقاعده چې چا باندې اف آی آر دي هغه په جرګو کې حصه اخلي سکیورټي فورس سره ناست دي اپریشن اوس لکه مونږ دغه د چې کومه موده مونږ راوړې وه دلته کې د پریس کلب ته چې راغلي وو دي په وجې باندې راغلي وو چې هلته کې اوس د کنوایي نه بعد
دومره غټه سختی شروع ده چې مونږ خپل کور نه اوس هلته کې نشو وتلی هلته کې کرفي نافظ کړې ده اوس دلته کې ولاړ یم هلته کې ما ته اوس فون راغلو چې هلته کې سرچ اپریشن شروع ده نو مونږ چې کوم 8 کیلومتر ځای ده مونږ یو کلی نه بل کلی ته نشو تللی دومره سخت هلته کې اپریشن شروع ده نو مونږ ځکه دا ګیله ده دا سیکورټي فورسز نه مطالبه کوو چې که تاسو اپریشن واقعي کول غواړئ امن راوستل غواړئ نو بیا دا کورما چې کوم دا بیلنس کوي نو څنګه اپریشن دلته کې کول تاسو کوئ نو دغه شان اپریشن په اپر کورم کې هم وکړئ هلته کې چې کوم وسله پرته دغه هم تاسو راټوله کوي نو بیا امن ممکن ده ادروایز اگر داسې دعا نی نو بیا مشکل ده چې امن راشي ډېره مهرباني